بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. زما تاسو سره په تیر ویډیو کې دا خبره شوې وه، یو دوه درې ویډیوز پهله، چې یاره ان شاء الله موږ به تاسو ته په صحت ایشو باندې ویډیوز شروع کوو، او د هغې شروعات چې دی هغه کول غواړو. او شروعات موږ وایو چې بالکل د بنیاد نه شروعات وکړو. هغې کې حکیم هم دی، حکمت والا چې کوم علاج وي او کم د هغې سورسز وي، او چې کم د هومیوپیتیک وي او کم ایلوپیتیک وي، ډاکټري چې کم ته وایي. نو په دې درې وانو به انشاءالله موږ ویډیو جوړو. د حکمت نه به شروع کوو، او د حکمت د ابتدا چې دی هغه د جړی بوټیانو کېږي. په دې چې د دې څومره دوایانې تیارېږي هغه جړی بوټیانو جوړېږي، او دغه جړی بوټیان دا د کم ځینه راځي، دې کې ښه جړی بوټیان شته، کمزوري شته دی که نه، دا لکه ټول یو رنګي وي. د دې معلومات باره کې موږ راغلي یو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر جی ستاسو نوم او ستاسو؟ حکیم نصر الله. حکیم نصر الله صاحب، دا راته وایي سر جي چې تاسو خو چونکې خپل هم حکمت کړی دی ماشاءالله، نو ما ځکه د دې وجې نه تاسو دغه کې چې تاسو خپل مریضان هم زیات دي، خو لکه ما ویل چې یاره د دې جړي بوټیان باره کې مونږه پوهې کوي، زموږ ناظرین پوهې کوي چې دا راځي کوم ځای نه او د دې پیداوار کوم ځای کې زیات دي. دا بوټي کې دی د چین نم راځي، د ایران نم راځي، د کابل افغانستان نم راځي، د انډیا نم راځي، د سپین نم راځي، د دوبۍ نم راځي، او آزاد کشمیر نم راځي. دا غره علاقو کې دا بوټي ټول پیدا کیږي. ٹھیک شو جی. او پاکستان خپل جړي بوټي شته دي؟ او پاکستان کې ډېر جړي بوټیان شته. دا پاکستان کې یو بوټي پیدا کیږي هغه ته وایي بیداری قند. جی جی. پیش یو بوټی دی بامن سفید، جی یو بوټی دی بامن سرخ. جی جی. دا که دی د دې اکسیر که دی دا د وینې پیدا کولو دپاره هم دی، د پټو دپاره هم دی، د کمزوري دپاره هم دی. پیش یو دی که کوم سړی خوراک ډیر کوي او دا ګېډه غټ شوي پړسېدلې وي، وزن یې زیات وي، هغه دپاره بیا مونږ ورکوو د سیب و سرکه. بیا د سیب و سرکه کې مونږ هغه له لږ زعفران اچو، یو کشته دی د هغه نوم مرجان دی هغه پکې اچو. دا چربي وایي وزن کموي، دې سره ګولۍ هم دی د جړی بوټي نه جوړو، د هغه ورله ورکړو که دا چربي وزن کم شي، بدن سمارټ شي، پیش دا پټې ورسره مضبوط شي. دا د موټاپي دا چې کوم دا خلک پریشان وي، نو دا خو د هغې دپاره ډېر یو بهترین ذریعه ده. بیا چې هغه کم دا خلک لکه پینټ شرټ خو یې اچولی وي، خو بس هغه نه اچول ترې نه ښیي که نه، هغه شرټ چې دی نو هغه پې دومره راوتې وي چې هغه دغه دقسې زنانو هم دا ډېر زیات مسایل دي. د زنانو او د سړو مشته. دا د اصلي د معدې نه خیږي. بدخوراکي، چکنۍ زیات خوري، روجې زیات خوري، او غوښه زیات خوري، چربي زیات استعمالوي، نو دې نه دا ګېډه ووځي، جسم بادي شي. که جسم بادي شي نو وزن زیات شي. بیا دې دپاره مونږ دغه دوایانې ورله ورکوو، دا سیب و سرکه، زعفران، مرجان او نور یو څو بوټي دي دا ورله دغه کوو، نو دا چربي وایي. او دې سره به پارېز هم چاول به نه خوري او غټه غوښه به نه خوري، او تورش اچار به نه استعمالوي. انشاءالله دې سره به کور شي. دا که زنانې او که سړی، او د دواړو لکه د دواړو دپاره دا کار کوي. دا ټول د بوټو دوایي دي. زمونږ نبیان پیغمبران دا د بوټو دوایي استعمال کړی دی. د حکمت ساید افیکټ شته په دې چې تاسو سپروفلاکسین وخورئ یا سفرډین ټایپ څه وخورئ، نو د هغې بیا ساید افیکټ هم وي که لکه تاسو یو سپروفلاکسین د تاسو د دغه نه زیات وخورئ نو هغه دانې مانې روخیږي، نو د حکمت هم دقسې ساید افیکټ وي. حکمت کې دا دی که زاد بوټی دی، دا یخ دی، دې کې نقصان نشته، که فایده ورنه کړي نو نقصان هم نه ورکوي. جړی بوټي خلک ځکه خوښوي که دا زمونږ د نبیانو خوراک دی. دا ټول د دې ذکر په قرآن کې دی.
دا اوس زعفران دی دا د انډیا نه راځي کشمیر نه اسپین نه راځي او دا که دی د افغانستان عراق نه راځي دا اوس ګرم دی دا طاقت دپاره کار کوي وینې دپاره کار کوي پټې مضبوطوي کمزوري ختموي پوه شي د ایلوپیتھک په نسبت یعنی د ډاکټرۍ چې کوم دوایانې دي پیناډال زه به نور هم اسانو الفاظو کې شم چې دا پیناډال او امنیډال او میډیډال او دغه ټایپ چې کوم دي موکسل او سپروفلاکسین او دا ټایپ ګولانې د دې ساید افیکټ شته او د حکمت چې دی د هغې ساید افیکټ نشته دی زه ډېر زیات شکرګزار یم او دا به زما ګزارش وي چې انشاءالله وقتاً فوقتاً تاسو سره به د مرض تشخیص او دا څنګه کوي تاسو د دې باره کې معلومات لپاره به تاسو ته حاضرېږو انشاءالله کله کوئ انشاءالله موږ درته د دې ترتیب به وښیو تھینک یو جی تھینک یو سو مچ زه ډېر زیات شکرګزار یم خپل ډېر زیات خیال ساتئ ډېره مننه د پروګرام کتو او کوشش کوئ د حکمت والا دوایان چې دي د دې لږ ساید افیکټ کم وي دا ایلوپیتھک هم ټیک دی خو د دې لږ غوندې تاسو کم پریکاشنز وي کم د هغې احتیاطونه وي چې په هغې باندې عمل کولی شئ نو بیا هله استعمالوئ ډېره مننه السلام علیکم